سور صلیب افغانان باید په دې سختو شرایطو کې هیر نه کړی شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایي افغانستان باید هیر نه کړی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانستان د بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد باید هیر نه کړی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایي افغانستان د نیمایي نفوس له خورا ناوړ بشري وضعیت سره مخ دی او نړیوال ټولنیز مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا دا غوښتنه کړې چې د سختو شرایطو کې باید افغانستان هیر نه کړی شي او لاسنیوی یې اړین بللی دی. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې افغانستان د بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري او نیمایي نفوس له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دی. ملګرو دا په زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.